الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درنو قدرمنو دا میلادی کال مکمل کال تیر شو نن اخرنی ورځ دا دغه لوی کال یو څو ورځې مخکې سنه هجري هم مکمل یو کال تیر شو د ټولې دنیا د ټولو مؤسساتو شریکو د ټولو حکومتونو دا یو قانون دی چې په کال کې هغه خپل حساب کتاب سرته رسوي ټول کال چې څومره مصارف شوي دي که ګټه کې دی که تاوان کې دی هغه ټول یو وارې دا حساب کتاب کوي میاشت تیریږي میاشت آخر کې خلک خپل حساب کتاب کوي ورځ تیریږي دکان کې مالک سړی کېنولی چې ماښام راځي هغه سره حساب کتاب کوي خپل حساب ترې نه اخلي درنو محترمو راځه چې ما ورته د ځان سره سوچ او فکر وکړو چې مکمل کار تیر شو آیا ما ورته د خپل ځان سره حساب کړی دی که نه دی کړی دا دونه کال تیر شو په دې کې ما به ښه کارونه ډېر کړي که بد کار د به کړي ما به هغه کار کړی چې الله جل جلاله پرې راضي شوی هغه ورباندې خوشحاله ما ته په هغه باندې اجر میلاویږي زما درجې پې بلندېږي او که ما به هغه کارونه زیات کړي چې زما رب پې غوسه کېږي راځه وروره ما او تا د ځان سره سوچ وکړو چې دا حساب کتاب ما او تا د خپل ځان سره کړی دی که نه دی ټول خلک خو خپل مؤسساتو کې شریکو کې حسابونه کوي ولې ما او تا پیغام وایي چې ما او تا ورځ تېرېږي ځان سره حساب کتاب نه کوو ما او تا ځان سره سوچ نه کوو چې ولې داسې کار رانه وشي چې رب پې غوسه شي او خفه شي که ما او تا د خپل ځان سره خپله محکمه دایره کړو یو سړی د دنیا کیس لري په دنیا کې محکمه کې حکومت کې هغه د هغې دپاره تیاری کوي ښکلی محامي او وکیل ورله نیسي مصرف کوي خرچه کوي پیسې ورله برابروي ولې چې هغه محامي او وکیل په محکمه کې صحیح صحیح دلایل ولوي او صحیح کار کیس وچلېږي نو ما او تا راځه د خپله محکمه ما او تا د خپل ځان قاضیان جوړېږو خپله فیصله د ځان سره کوو ما او تا ته خپل ځان معلوم دی هر یو انسان ته خپل ځان معلوم دی چې زه په کوم اندازه کې د الله سره روان یم زه په کوم اندازه کې په دنیا کې تجربه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر په دغه ورځ باندې داسې راځي چې ما او تا سره حساب کېږي د الله محکمه به دایره وي ما او تا سره به حساب کتاب شروع وي نو انسان ته به اطلاع میلاویږي په دغه ورځ چې د مخکې کوم اعمال کړي دي او که د نه وروسته داسې کارونه ده کړي دي چې ده ته په هغه باندې د مرګ نه بعد سزا او عذاب میلاویږي او که د مرګ نه بعد هغه ته اجر او د هغې نیکۍ میلاویږي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره انسان هر یو انسان خپل نفس باندې پوه دی چې کوم اندازه کې زه یم چلېږم زه د څه شي مستحق یم زه د ځان سره څه شي فیصله وکړم په ځان باندې څه حکم وکړم
انسان ته پته لګي هر سړی خپل ځان پیژني. ولو القى معاذيرا اگر که په دغه ورځ باندې ډېر عذرونه وړاندې کړي، ډېر عذر به پیش کوي خو نه قبلېږي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خپل ځان سره حساب وکړه مخکې د دې نه چې تا سره الله حساب کتاب وکړي. وروره د ځان سره مخکې نه حساب وکړه، خپل رزلټ او نتیجه تیاره کړه چې ته کوم اندازه کې روان یې، کوم اندازه کې ته چلند کړې. وزنوا انفسکم، خپل ځان وزن کړه، د خپل ځان دې په تله کې واچوه قبل ان توزن، مخکې د دې نه چې تا ستا اعمال وزن کېږي قیامت کې، نه ته په دنیا کې خپل ځان وزن کړه چې دا په کومه اندازه کې. فإنه أهون عليكم، دا په تاسو باندې اسانه ده چې تاسو سره حساب وشي سبا. دا د دې چې نن تاسو د ځان سره حساب وکړئ، دا بیا اسانه ده تاسو سره چې سبا تاسو سره حساب کتاب کېږي. ځکه تا به مخکې نه حساب کتاب د ځان سره کړی، تا ته به خپل ځان معلومي، نو بعد د هغې نه حساب کتاب ته به تا ځان تیار کړی، نو سبا له اسانۍ سره حساب سره کېږي. وعرضوا على ربك صفا كما خلقناكم اول مره. الله فرمایي سورة کهف چې دا خلک به الله ته پیش کېږي، صفونه صفونه به او په داسې حالت کې به پیش کېږي لکه څرنګه چې ما تاسې ابتدا کې پیدا کړي. هر یو انسان چې پیدا کېږي هغه برمن ناسنت دی، هیڅ شی د هغه وجود باندې نه وي. نو په دغه حالت کې به تاسې رب العالمین له ورځئ کما خلقناکم اول مره، لکه څرنګه چې ما په ابتدا کې تاسو پیدا کړي وئ، نو دغسې برمن او په خیبل ناسنته بغیر ټوپۍ بغیر د کپړو به تاسې د الله حضور له ورځئ. ووضع الکتاب، عملنامه به خورې شي، رجسټرې به خورې شي ورونو. فترى المجرمین مشفقین مما فيه، ته به وینې مجرمان چې هغه به ډېر په مصیبت او په عذاب په سختۍ په ویره کې په خوف کې به چې یا الله ما تا څه شی کړي دي، نو حساب هغه ته خپله پته لګي، خپل رزلټ هغه سره یې نتیجه ورسره یي. ویقولون یا ویلتنا، نو هغوی به بیا وایي چې ای افسوس. مستعمل ياباني او مستعمل امريكي مستعمل امريكي قال تجونه چې راوي په کار کې سکراب والا ہے ساری سکراب والا ہے مستعمل امريكي مستعمل امريكي نبي عليه السلام فرمای عبد الله بن عمر رضي الله عنه روايه ولكل غادر لواء يوم القيامه مستعمل امريكي حرد وكباد كركب هر ګناهګار د پاره به یو جنډه لګېدلې د ده په شا کې. یو روایت کې راځي چې یعرف بها
بدي جنده معلومي كل سراجي ما يوم اسمه غبوشة شاطر بجمهور غبوشة الشوي هذه غدرة فلان ابن فلان دا فلاني اجي سبت فلاني ملكي وجهنا كي باقي دوكا كولا دا اجي سبت فعل غلط خرصو دا اجي سبت فعل ما باندې بذكرو قسم قرن مش شاطر بجنده Segera para que bate a vida. जनू दिलबर है का मुस्तमिल इधर छोड़ दिए मुस्तमिल अमरीकी बोलते हैं सुना था इधर मुस्तमिल अमरीकी قال حلال رزق يو دينار واحد كلمة يخو من مسؤولية خلاص أو توسي حلال مال لتجد يعني نكي دوك الحمد لله أغا غلط كارونا نكي नहीं वरुची मामला नंदोया मामला तेरा मामे करेला मगर हर शय के मामले में लड़ो उड़त के लिए आवे नंदो बड़ी समझ हुई يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان على الله نوي ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قدمت لغد فاستقوا رجل الشيء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله خبردار يفحر سبع بكتابكم أعمالكم تطلعوا كم عملوا لكل حقيقوا لما رب العالمين ولا تكونوا كالذين نسوا الله مجي لتازي بشان تدهر خاص جعي الله يكرم الله جل جلاله داخل فانصار من رسول الله دې نفسونو ته یې به افسوس کوي ارمان وکړي فاما من اوتي كتابه بيمينه هر هغه چې خپل عمل نامه په خلاف باندې ورکړي خلاف باندې چې خپل عمل نامه